بل ورځو کې الله په ځمکه او اسمان پیدا کړي همدې ورځې ته یو مثبت په خالي ورځ دغه ورځ د الله د شغل نه خالي وه الله په ځمکې د اسمان د تصرفاتو نه روزګار شوی و روزګار شوی و دغه همدې ورځ کله روزګاره الله تعالی د شغل د روزګارتیا ورځ وه نو یهودیانو فکر دا وکړو چې راځي دغه ورځ د عبادت لپاره انتخاب کړو دغه ورځ کې د الله بندګي بس هغوی ته الله پاک حکم کړی په خپله انتخاب وکړي چې د دغه ورځ د ادب او احترام ساتي او دغه ورځ انتخاب کړه خبره دا شوه چې یهودیانو باندې د همدې ورځې تعظیم چې دا څه فرض نسوارو فکر دا وکړو انګرېزانو فکر دا وکړو چې الله پاک د ځمکې د اسمان شروع شي تر د یکشنبې د ورځې نه کړي او د ځمکې د اسمان پیدایښت دا د الله د نعمت ده دا شروع دا د الله تعالی نعمت ده او د نعمت په مقابل کې شکر یې لهذا موږ باید چې د یکشنبې ورځ د عبادت لپاره انتخاب یو هغوی ولګېده یکشنبې ورځ د عبادت لپاره انتخاب کړو اوس هم د یکشنبې ورځ احترام ساتي په دغه ورځ باندې بندګي په دغه ورځ باندې عبادت په خپل طبیعت باندې په خپل مقتضا باندې کوي لهذا هغوی دغه ورځ انتخاب رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي زما امتیان او داسې ولګېدم موږ جمعه انتخاب په دې خاطر باندې جمعه موږ انتخاب کړه چې جمعې ورځ باندې الله پاک کله چې ځمکې د اسمان بارک سره الله پاک د آدم علیه السلام پیدا کړ جمعې په ورځ باندې کړ د انسان اصل چې پیدا شوی د جمعې په ورځ باندې پیدا شوی او د انسان د پیدایښت مقصد څه شی ده د الله باندې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د انسان د تخلیق مقصد د انسان د پیدایښت مقصد دا د الله بندګي چې هر کله د الله بندګي د جمعې ورځ رسول پاک علیه السلام مبارک او د رسول پاک علیه السلام امتیانو د عبادت ورځ انتخاب کړه کومه ورځ انتخاب کړه جمعې ورځ انتخاب کړه ځکه د انسان پیدایښت په دې ورځ کې شوی ده او د انسان پیدایښت څه لپاره شوی د عبادت لپاره شوی نو دغه ورځ څه شو هغه انتخاب لهذا رسول پاک علیه السلام فرمایي فهدانا الله الله تعالی موږ ته هدایت وکړه الله پاک په نظر کې هم دغه ورځ د جمعې من په دې نظر کې په خپل انتخاب کې ورو راوړو صحیح راوړو یهود خطا شو نسوارا خطا شو او رسول پاک علیه السلام او د رسول پاک علیه السلام امتیانو ته الله پاک هغه سیر ټیم څه کړو انتخاب چې ورځ د چا به شاید جمعې ورځ به وي دغه ورځ باید د عبادت لپاره څنګه شي انتخاب نو لهذا ورځ د جمعې الله پاک د عبادت لپاره انتخاب کړې ده او کلام پاک الله تعالی د آیات مبارک نازل کړي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کله چې اذان د جمعې وشي تاسو روان سي ذکر د الله ته خطبې ته لاړ سئ فاسعوا الی ذکر الله تاسو لاړ سئ ذکر د الله ته مراد ذکر څه شی ده خطبه ده خطبې ته لاړ سئ مون ته لاړ سئ خطبې ته لاړ سئ وذروا البيع معاملات ختم کړئ ذالکم خیر لکم دا تک ستاسو جمعې ته دا ځان فارغول د کاروبار نه دا تاسو لپاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ که عقل لرئ پوهه لرئ دغه کې ستاسو خیر رسول پاک علیه السلام په زمانه کې څه چلو شو جمعې ورځ به رسول پاک علیه السلام سره صحابه کرام ناست په دغه ورځ کې د قاطع مطلب د غلې کمې شوې وې چې کمې شوې وې هلته قافله مدینې منورې بازار ته راغله کله چې قافله راغله قافله ولګېده هغه ډولکی وډنګول د غاړې وډنګوله مطلب مال راغلی غنم وربشې مطلب جوار هر شی مطلب دغه وخت سره کوم خوراکي مواد او خلک هر شی راورسېدل صحابه کرام ولګېد رسول پاک علیه السلام خطبه وویلې صحابه کرام روان شول بازار په طرف باندې روان شو کله چې روان شو الله پاک پس د صحابه کرامو نه ګیله وکړه الله تعالی وفرمایي واذا رأوا تجارة او لهوا کله چې صحابه کرامو د تجارت اواز واورېدل هغه ډمبکې واورېدل هغه ډمبکې واورېده کوم ډمبک چې هغه د تجارت د قافلې د راتګ خبرتیا وه پکې هغه چې کله واورېده الله تعالی فرمایي واذا رأوا تجارة او تجارت او لهوا انفضوا الیها دوی منډه کړه دغه طرف ته وترکوک قایمه او تی په جومات کې په ولاړه باندې پرېښودل تی په خطبه باندې پرېښودل دوی دله لاړ الله تعالی فرمایي دا احکام د خلکو سره دي الله تعالی وفرمایي هغه څه چې د الله تعالی سره ثوابونه دي هغه د دې تجارتونه غوره شوي دي باید دا کار نه لهذا په دې آیت مبارک کې الله پاک د جمعې ذکر وکړ تخصیص د جمعې د ورځې راغی چې تاسې مطلب کله چې اذان لپاره د جمعې وشي او ذکر لپاره اعلان وشي خلک به څه کوي ځان به رسي چا ته به ځان رسي د الله بندګي ته به ځان رسي او عبادت ته به ځان رسي دغه کار لپاره څه شی ده بهتره عمل ده بهتره کار
اوس ناسې دا خبر کول غواړي چې جمعې ورځ توره فضیلت لري. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي غوره ورځ په ورځو کې، غوره ورځ په ورځو کې ورځ د جمعې. پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم ورځو باندې دا شپه او ورځ دا نور راخیږي په دې ټولو ورځو کې غوره ورځ د چا ده؟ د جمعې ورځ ده. ولې غوره ده؟ پیغمبر علیه السلام خبر هم کړی، دلیل مصحح دی. ففيه خلق آدم، په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی، په دې کې آدم علیه السلام وفات شوی دی، په دې کې آدم علیه السلام جنت ته داخل شوی دی، په دې ورځ کې آدم علیه السلام د جنت نه راوتلی دی. د آدم علیه السلام توبه په همدغه ورځ کې قبوله شوې. اوله شپېلې د جمعې په ورځ باندې وي، دومره شپېلې به د جمعې په ورځ باندې وي. قیامت چې کله قایمېږي د جمعې په ورځ باندې به قایمېږي، قیامت به د جمعې په ورځ باندې وي. ټول مخلوقات انسان پرته حیوانات هغه ټول د جمعې د ورځې نه ډارېږي، هسې نشي قیامت رانیسي، په دې جمعه کې قیامت رانیسي، په دې جمعه کې قیامت رانیسي، په دې کې قیامت رانیسي. ما سوا د انسان څخه د پیري څخه د جمعې په کیسه کې نه ده. دا خلک نور مطلب څه کې ګیرېږي ډارېږي د جمعې د ورځې. رسول پاک علیه السلام د حدیث معلومه شوه چې په تمام کال په دې ورځو کې د اختر ورځ هم ګوره کال کې راځي، له اختر ورځو نه یا د نورو ورځو نه د ټولو ورځو نه غوره ورځ د چا ده؟ د جمعې ده. د جمعې ورځ دا سید الایام، د ورځو سرداره ده. لکه څنګه چې میاشت رمضان مبارک دا سید الشهور، د ټولو میاشتو سرداره میاشت رمضان مبارک ده. د جمعې ورځ د ټولو ورځو چې د سرداره ورځ هغه ورځ د څه ډول ورځ ده؟ د جمعې ورځ. ځکه د انسان پیدایښت په دې ورځ کې شوی ده، قیامت په دغه ورځ کې راځي، حساب کتاب په دغه ورځ کې راځي، هر څه معامله د الله لوی معاملات چې راځي په ورځ د جمعې کې راځي. دغه ورځ څنګه ورځ دي؟ غوره ورځ د ورځ د چا ده؟ د جمعې. رسول پاک علیه السلام مبارک یې فرمایي دغه جمعه کې کوم عمل ډېر زیات بهتره دی؟ جمعې په ورځ مانځه نه پرته او د خطبې د اورېدلو نه پرته کوم یو عمل ډېر زیات بهتره ده؟ رسول پاک علیه السلام فرمایي فاکثروا الصلاة علیه، ډېر درودونه په ما باندې وایي، ډېر درودونه په ما باندې وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. ډېر درودونه په ما باندې وایي، ځکه ستاسې درودونه ما ته رسېږي، ستاسې درودونه ما ته رسېږي. الله پاک یوه ډله فرښتې مقرر کړي، دا فرښتې په دې ځمکه باندې ګشت کوي، ګذر کوي. هر مسلمان چې په رسول پاک علیه السلام درود وایي، د رسول پاک علیه السلام دغه درود رسول پاک علیه السلام په دې قبر کې پېښ کړي. په دې وخت کې صحابه کرام وفرمایي یا رسول الله ته خو به مړ شوی یې، ته خو به خاورې شوی یې، خاورې شوی به یې، زموږ دا درودونه به څنګه تا ته پېښ کېږي؟ زموږ درودونه به ته څنګه اورې هغه ځای کې؟ څنګه دا فرښتې تا ته ماته دا درودونه څنګه رسېږي؟ وقد علمت، ته خو به خاورې شوی یې، ته خو به ختم شوی یې، نو څنګه به زموږ درودونه تا ته پېښ کېږي؟ رسول پاک علیه السلام مبارک وفرمایي يا صحابي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، الله حرام کړي په ځمکه باندې چې د انبیاو تنه وخوري. ځمکه د انبیاو تنه نشي خوړلی، لکه څرنګه چې ځمکه د شهداو تنه نشي خوړلی، نو ځمکه د انبیاو تنه نشي خوړلی. یا پیغمبر اسلام فرمایي په نبی الله حي يرزق، د الله پیغمبر ته الله پاک حیات ورته ورکړی، ژوند ورکړی، هغه ته الله پاک په دې قبر کې روزي ورکړي. دا د حیات الانبیا مسله ده چې انبیا په خپل قبرونو کې ژوندي دي. الله پاک هغوی ته حیات برزخي ورکړی. په ټول مخلوقاتو کې د شهیدانو نه او د هر چا نه لوړ حیات او لوړ ژوند د الله ورکړی چا ته؟ انبیاو ته ورکړی، انبیاو ته ورکړی. حیات الانبیا مسله د انبیاو د ژوند مسله چې الله پاک انبیا په خپل قبرونو کې روح ساتلی دي او سالم ساتلی دي او بالکل برابر ساتلی دي. دا د علما کرامو د اهل سنت والجماعت دا متفقه عقیده ده چې انبیا په خپلو قبرونو کې څنګه دي؟ ژوندي دي. هغوی ته الله تعالی یو خاص قسم حیات ورکړی چې د دنیا د حیات جلا حیات ده چې الله پاک رسول پاک علیه السلام د خپل امت اعمالو نه خبروي، په دې قبر کې خبروي که نیکې او که څه کړي نو بدکړي. بنا به هر تقدیر د حدیث نه څو خبرې معلومه شوه، دا خبره معلومه شوه غوره ورځ په ورځو کې ورځ د چا ده؟ د جمعې ده، دا خبره معلومه شوه. دوم با خبره معلومه شوه د جمعې په ورځ باندې کوم عمل ډېر زیات بهتره د جمعې په ورځ، د جمعې په شپه باندې درود شریف زیات بهتره ده. نورو ورځو کې هم وایه، خو په دغه ورځو کوشش کوئ چې په درود شریف باندې زیات توجه ورکوه، زیات درود شریف مطلب ډېر زیات وایه.
دوه خبره شوې. درېیم دا خبره شوه چې انبیا د خپل امت د اعمالو نه ناخبره نه دي، بلکې الله پاک په قبرونو کې هغو ته حیات ورکړی، داسې حیات ورکړی چې الله پاک د خپل امت اعمالو نه خبروي، د نیکویو نه هم خبروي او د بدویو نه هم خبروي، او په دې قبرونو کې الله تعالی داسې حیات ورکړی. دا درې مسلې موږ ته څه لاسته راوړي. او دا خبره معلومه شوه چې ورځ د جمعې دا په جمعو ورځو کې بهتره جمعه ده. تاسو ته یو نن حدیث ته رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه د جمعې فضیلت معلومېږي او د جمعې هغه سعادت او فضیلت الله پاک ښکاره کړی. رسول پاک علیه السلام فرمایي کله چې انسان د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ باندې مړ شي، د جمعې په شپه مړ شي یا د جمعې په ورځ باندې مړ شي، رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي دغه سړی چې کله مړ شي مرګ مهم ده، خښېدل ضرور نه دي، خښېدل چې هر وخت وي. او مرګ مطلب جمعې په شپه او د جمعې په ورځ. جمعې په شپه د ماښام د جمعې شپه شروع کېږي سبا تر ماښامه پورې، دا ټول د جمعې شپه او د جمعې ورځ ده مطلب. کله چې انسان مړ شي پیغمبر اسلام مبارک فرمایي د انسان د قبر د عذاب نه په امان شي. دا څومره غټ سعادت ده هغه چا ته چې الله پاک هغوی ته ورکړی. دا سعادت یې الله موږ ته نصیب کړي. موږ ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر زیات چټل یو، چې الله پاک دا سعادت موږ ته راکړي نو الله پاک سره کم نه دي. الله پاک سره هر څه په ایمان ده، الله تعالی موږ ته نصیب شي. عذاب قبر نه مطلب په امان شي. د قیامت په ورځ باندې کله چې دا سړی د قبر نه راپورته کېږي په د تندي باندې مهر د شهادت، په تندي باندې مهر د شهادت به وي، الله به د شهیدانو په صف کې الله تعالی جنت ته داخلوي. ګناهګار که څومره ګناهګار چې کله مؤمن وي د الله پاک سره شرک نه وي کړی او د خلکو په اعمالو باندې د خلکو ګناهونه د خلکو حقونه په ده پورې تړلي نه وي، دغه انسان به څه د چېرته راوالي جنت ته به راوالي. که څومره ګناهګار د الله پاک وي، دا د جمعې په شپې فضیلت باندې او د جمعې د ورځې فضیلت باندې الله پاک انسان ته دومره اجر ورکړي او دومره ثواب ورکړي. دا تقریبا یو درې حدیثونه تاسې مخکې دا بیان شو، د جمعې د ورځې فضیلت بیان څه، او بیا رسول پاک علیه السلام فرمایي د جمعې په دې ورځ او په دې جمعې په دې ورځ کې یو ټیم ده او ډېر یو معمولي ټیم ده. کله چې دغه ټیم انسان ولګي په دې ټیم کې د الله پاک د غوښتنه کوي، چې د هر څه غوښتنه کوي، الله پاک د مسلمان سوال قبلوي، الله پاک د مسلمان سوال قبلوي. دغه ټیم اوس کوم ټیم ده؟ په دې کې د علما کرام مختلف اقوال دي. یو قول داسې راغلی لکه څرنګه چې شب قدر په میاشت رمضان مبارک کې الله پټه کړې، دغه لږ ټیم الله پاک په تمام دې ورځ کې الله پټ ګرځولی. اشاره دې خبره ده چې انسان باید همیشه دغه ټیم په طلب کې اوسېږي. داسې نه چې یو ټیم مختص کړي، مغه ټیم نه الله ته بندګي کوي او الله نه غوښتنه کوي، او په نورو ټیمونو کې د الله نه غافله اوسېږي. باید غافله ونه اوسېږي، بلکې هغه ټیم همیشه مطلب د الله نه خیر وغواړي. بعض علما کرام فرمایي کله چې امام د خطبه په مابین کې کېني دغه ټیم ډېر زیات بختور ټیم ده، الله غوښتنه ټیم ده چې انسان تر د الله پاک له غوښتنه کې الله پاک دعا کوي. ګڼ احادیث مالګري دغه دا حدیث دي کله چې د مازدیګر لمونځ وشي تر ماښامه پورې دغه ټیم په جمعې په ورځ کې جمعې په ورځ کې بهترین ټیم چې د هغه د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ کې بهترین ټیم دا ده کله چې مازدیګر لمونځ وکړي تر ماښامه پورې دغه ټیم دا د منګل عزتمن او قدرمن ټیم او بختور ټیم دغه ټیم انسان په دې کې ذکر کې اذکار کې تلاوت کې د الله نه غوښتنه کې اسی جمعات کې ناست دي دغه انسان ته الله تعالی ډېر اجرونه ورکوي او څه ورکوي ډېر زیات نعمتونه. دا خو د جمعې په ارتباط باندې فضیلت بیان څه. اوس راشي د جمعې د وجوب باره کې چې جمعې مونځ فرض ده که واجب ده که سنت ده. دا یا ساتي مونځ د جمعې چې د فرض ده، په فرض کې فرض عین ده. رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې ایمان په الله پاک لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري په هغه باندې مونځ د جمعې فرض ده، فرض ده. مګر په چا نسته مونځ د جمعې؟ پیغمبر اسلام فرمایي په مسافر نسته، په غلام باندې نسته، په ښځه باندې نسته، په معذور مریض باندې نسته، او د هغه نه ماسوه په ماشومانو باندې نسته. د ماشومانو نه پرته، د معذور مریض نه پرته، د معذور خلکو نه پرته، چې د ګوډي شري مطلب دې خلکو نه پرته د هغه نه ماسوه زنان نه وي، ماشوم نه وي، مریض نه وي، مسافر نه وي، په دوی باندې مونځ د جمعې څه ډول فرض ده؟ په فرض کې فرض عین ده. خامخا دغه سړی به مونځ د جمعې څه کوي وروره ادا کوي به دا مونځ د رسول پاک علیه السلام حکم ده. اوس کوم خلک چې مونځ د جمعې نه کوي د هغوی باره کې رسول پاک علیه السلام څه فرمایي؟ رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي چا چې درې ورځې درې جمعې مونځ ترک بغیر د عذر نه ترک، یو سړی ولکه د درې جمعې پرې راغلی مونځ د جمعې ادا نه کوي بغیر د عذر نه ادا نه کوي. کله چې بغیر د عذر نه ادا نه کوي رسول پاک علیه السلام فرمایي دغه انسان د الله په کتاب کې منافق لیکل کېږي.
داسې منافق لیکل کېږي چې د کتاب کې بیا تغییر نه راځي بدلون نه راځي هغه بیا محوه کېږي نه بیا قلمخوري نه کېږي چې قلمخوري پکې وشي هغه شی ترې نه کټ شي هغه شی ترې نه رسي دا یا ساتي هغه کسان مبارک کوم کسان چې لمونځ د جمعې نه کوي یا خصوصا په دغه ورځ کې اذانونه کېږي بیا خلک د هغوی دپاره غټ وعید ده دا خلک د پاک په خاطر دا کار نه کوي دا هسې یو ضد غوته اخیستې د ضد په خاطر باندې هغه ویلې روانه کړې ده نن چې نس دا ډېر زیات بزرګان دي ډېر زیات تقوادار دا کار دا شی به نه ده وکړو نه ده پکار دا دومره مسلمانان مونږ د جمعې کوي الله پاک د خلکو مونږ د جمعې کوي نو ستاسې به نه تبلیغ دا هسې یو غلط وهم ده غلط فکر ده رسول ده مطلب په دې فکر کوي یا ساتئ مونږ د جمعې په ورځ باندې دا یا ساتئ د کتاب مسله دا ده هېڅ چې د جمعې لمونځ به جمع باندې به څوک لمونځ نه کوي یو هغه اطراف دي کله خلک په اطرافو کې اوسېږي په قویو کې اوسېږي هلته د جمعې لمونځ مطلب هلته نصر دی کار دی هلته د جمعې لمونځ نه کېږي هغه ځای کې خلک اذان کولی شي او ځان ته د ماسپښین لمونځ کولی شي له دې نه ماسوا کوم ځای کې چې لمونځ د جمعې قایم وي کوم ځای کې چې لمونځ د جمعې جایز وي او په هغه ځای کې لمونځ د جمعې کېږي هغه ځای کې څوک نشي کولی چې بندیخانه کې څه وکړي وروره لمونځ د جمعې دا خلک نشي کولی چې معذور خلک په حجره کې راکښېني او د جمعې ورځ مطلب د جمعې لمونځ وکړي دا خلک نشي کولی چې یو عذر ورته پیدا شي او جمعې مونځ ته نه جمعې مونځ پاتې شي وایي راځي مونږ به دغه ځای کې به مونږ په جمع سره مونږ په جمع پورې چېرته جاري کېږي کوم ځای کې کوم ښار کې کومه علاقه کې چې مونږ د جمعې کېږي هغه ځای کې بیا ځان ته جمع کول بیا د عامه جمع کول دا د اسلام د نګانو منع ده دا کار به څوک نه کوي چې یو سړی بیا جمع کړي لهذا مونږ د جمعې رسول پاک علیه السلام دومره تاکید چا کړی په مونږ د جمعې باندې اوس راسې دا خبر کول غواړي چې د لمانځه مونږ د جمعې ترتیب څنګه ده او په دې کې د هغې تیاری حکم څنګه ده او د دې فضیلت څومره ده ثواب یې څومره ده فضیلت یې څومره ده د لمانځه د جمعې رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي کله چې جمعې په ورځ باندې یو سړی ولګېد غسل یې وکړ بیا پاکې جامې یې واچول یا نوې جامې یا پاکې جامې یې واچولې ځان یې څه کړل خوشبو یې کړه ویښتانو باندې تیل میل ورګول سترګه سرمه مرمه څنګه استعمال کړه الله دې موږ باندې رحم وکړي ترجمه یې خدایي ده هسې نسي وایي سړی وینا کوي په خپله باندې خبره ده کوي دی ورسېږي څه مشکلات دي د مشکلاتو په وجه باندې سترګې مطلب تورې کړه خوشبويي استعمال کړه تیل راواخله په ځان پورې ومږه راومږه او کله چې دا کار وکړو وختي جومات ته لاړ شي رسول پاک علیه السلام فرمایي دغه سړی جومات ته وختي لاړ شي امام ته نږدې کښېني جومات ته لاړ شي امام ته نږدې کښېني کله چې جومات ته لاړ شي بیا جومات کې داسې نه کوي چې جومات کې وروسته لاړ شي د خلکو په چوټونو باندې اړي دا ګوره د پیغمبر اسلام د حدیث الفاظ داسې دي داسې نه چې جومات ته لاړ شي د خلکو په چوټونو باندې اوړي دا زموږ د بعض کسانو عادت دی ځان د بعض نجلۍ بیخي په خبره نه پوهېږي دا کار کوي خو دا بعض کسان چې په خبره پوهېږي باید ډېره ډډه وکړي ډېره ځان پورې ډډه وکړي جومات داسې کله راسي کم ځای ته چې سفر رسېدلی په هغه ځای کې کښېني دا کوشش وکړي چې مخکې لاړ شي څنګه زه اول سب د ځان رسوله دا اول سب د هغه چا نه څو چې راغلی ځان یې رسولی دا ستا اول سب نه ده ګوره دا یاد ستا پیغمبر علیه السلام فرمایي جومات ته لاړ شي کله چې جومات ته لاړ شي خلکو په چوټونو باندې پښې وانړوي چې مخکې کوشش کړي مخکې ځان ورسوي هلته چې کله لاړ شي په جومات کې په ارام سره کښېني داسې په ارام سره کښېني د امام خبرو ته غوږ ونیسي د امام څه وایي څه نه وایي غوږ ورته کښېږدي کله چې غوږ کښېږدي په دې وخت کې داسې نه کړي چې اذان خوځي راخوځوي ځکه علما کرام فرمایي د خطبې په وخت کې حالت د انسان داسې باید حالت لکه څنګه د مانځه په حالت کې چې د انسان په حالت مانځه کې سړی نشي کولی ځان وګوري راوګوري اخوا دېخوا وګوري راوګوري چا ته ویلام کې پکې ته ټک ورکړه او پلانو کې بستانو کې جګ سره ودرېږه یو سړی چې مانځه کې دا کار نشي کولی د خطبې په حالت کې هم دا کار نه ارام کښېني کله چې کله کښېني مونځ وشي بس دغه دا سړی راوځي رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي الله پاک څومره اجر دې انسان ته ورکړي دومره اجر انسان ته ورکړي چې دې جمعې تر تېره جمعې پورې الله پاک صغیر ګناهونه ورته معاف او له دې نه ماسوا د 3 ورځو نور 2 ورځې خدا شوې 3 ورځې نور صغیره ګناهونه الله تعالی ورته معاف کړي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي کلام پاک الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها چا چې ونې کې وکړه الله تعالی به دغه یو نیکي په عوض کې څو نیکیانې ورکړي لس نیکیانې ورکړي لهذا رسول پاک علیه السلام باندې دا راغله چې اشنا جومات ته په وختي راځي جومات ته په وختي راځي کلام پاک دا واقعه به تاسو ته معلومه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت الله تعالی کلام پاک د کیسو کتاب نه ده کومه قصه چې الله پاک یو خاص حکمت
هغه یو خاص غرض دی هغه په خاطر باندې الله تعالی قصه کوي د یهودو الله تعالی قصه موږ ته بیانوي یهودیان یو داود علیه السلام قومو د ښار تر څنګ څه وو د سیند تر څنګ آباد الله په هغوی دپاره حکم دا کړی چې تاسې به د جمتې ورځې تعظیم کوئ په دې ورځ کې به ښکار نه کوئ لکه څرنګه چې موږ ته الله پاک فرمایلي کله چې اذان وشي ټول معاملات بند موږ ته دا حکم شوی ده معاملات بند خوب خوراک څښاک او د هغه ناسته پاسته مجلسونه د هغه نه ماسوا خرڅول او دکانداري دا ټول حرام منع هغوی ته حکم دا و چې اشنا د جمعې ورځې تعظیم به ساتئ کارونه مارونه به نه کوئ دغه ورځ احترام به ساتئ دا خیره څه چلو شو الله ابتلا کې راوستل امتحان کې راوستل څنګه ابتلا کې راغله ابتلا کې داسې راغله دا کله چې د سیند د غاړې تر څنګ آباد و کله چې د هفتې ورځ به راغله دا مایان بیخي د سیند څنګ ته راغله او کواړې کواړې به اوښته راوښته او کله چې هفته به نه وه دا مایان به د سیند په مابین خلک ورته ټینګ نه شو دوی مایان ورته ټینګ نه شو خلک ولګېده سیند تر غاړې خندقونه وباسل غټ غټ خندقونه وباسل او د خندق او د سیند په مابین کې یالې وایستل یالې دا اوبه به راتلې د خندق ته او خندق نه به اوبه بېرته د چا د سیند ته به تلې کله چې تلې نو کله چې ورځ د هفتې به راغله دوی به د خندق او د سیند په مابین کې دا یاله به دوی خلاصه کړه دا مایان به په دې یاله کې راتله د خندق کې به جمع کېدل تله او راتله به کله چې د هفتې مازدیګر به شه یکشنبې شپه به راغله دوی به ولګي دا یاله به بنده کړه په د خندق کې ټوله مایان بس ایسار شوي دا ټول به دوی ایسار کړه هغه به دوی مطلب د هفتې په یکشنبې په ورځ باندې به یې ښکار حیله یې جوړه کړه حرامو ته حیله جوړه کړه لکه حرام چې حرام وي حرامو ته حیله تري حرام وي دا کار چا وکړه یهودیانو وکړه اصحاب قوم د ایله د داود علیه السلام قوم دا کار کله چې دا کار د خلکو وکړه داود علیه السلام دغه وخت سره مبلغون دا خلک منع کړه دا کار مه کوئ حرام چې حرام وي حرامو ته حیله جوړول چل جوړول دا هم ګوره حرام دا کار مه کوئ کله چې دا وینا وکړه په هغوی باندې هېڅ اثر ونه کړه هیڅ اثر یې ونه کړ الله پاک د خلکو نه شادوګان او خنزیران جوړ الله پاک د خلکو نه شادوګان او خنزیران جوړ کله چې شادوګان او خنزیران جوړ شو درې ورځې کې دننه الله پاک د خلکو ولت به ختم کلام پاک کې الله دا واقعیا موږ ته ذکر کړی ده یوه خبره ځان سره یا ساتي د رسول پاک علیه السلام په امتیانو باندې مسخه نه راځي چې یو سړی ګناه وکړي د هغه نه د خنزیر جوړ شي یو سړی د ګناه وکړي هغه نه د خر جوړ شي یا بېزو نه جوړ شي دا د رسول پاک علیه السلام دعاګانې دي امت لپاره اما د رسول پاک علیه السلام امتیانو لپاره مسک معنوي شته یو مسک صوري د شکل بدل شي یو مسک معنوي د چې صفتونه د حیواناتو پیدا کړي مثال په ډول باندې یو سړی ګناه کوي او ګناه کې تېر زمانې خلک د هغو نه خنزیران جوړېدل د رسول پاک علیه السلام په امت کې به دغه سړی چې کله ګناه کوي دی به خنزیر صفته شي خنزیر صفته څه معنی مردګه شي په خپله ښځه باندې ننګ نه کوي په خپل لور باندې ننګ نه کوي په خپل ورور باندې بیا ننګ نه کوي د هغه ګرځي مطلب د خلکو سره تعلقات ساتي دومره غټې غټې موبایل ورته اخیستې د پردیو خلکو سره تعلقات دي غونډه ورځ کله په یو دوکان وځه په بل دوکان باندې ننوځه د هغه نه ماسوه کله چا قرض او کله چا او کله پارېګور کې په یو ځای بل ځای باندې ګرځه دا خلک خنزیر صفته دي خنزیران نه دي شکل د انسانانو د خوی د چا د خنزیرانو خوی ده خنزیرانو خوی چې کله پیدا سي دا دې ته مسک معنوي وایي مسک صوري د رسول پاک علیه السلام په امت کې نشته لیکن مسک معنوي شته خوی به د سپي ولري خوی به د بېزو ولري خوی به د خنزیر ولري خوی به د خره ولري خوی به د یو بل حیوان ولري دې ته مسک معنوي وایي د رسول پاک علیه السلام په امتیانو کې دا شی شته نن د رسول پاک علیه السلام امتیان ورځ په ورځ باندې ګمراهي طرف ته روان دي ولې ځکه د اعمالو دغه نتیجه ده داسې عملونه کوي چې الله په هغوی کې دا مشکلات پیدا کړي دا یا ساتئ ټول واورئ ورځ د جمعې دا د شعائر الله څخه ده د الله د دین د نښو څخه ده ورځ د جمعې دې تعظیم په هر مسلمان باندې فرض ده دا ځان سره یاد ساتئ ټول بزرګان یاست نه ټول نور محدثین یاست ستاسې علم ته ضرورت نه لرئ تاسو دا زده کړه دین څه وخت کوئ تاسې نو دا تپوس کوم د جمعې په ورځ باندې امام ته نه کښېنئ د اختر په ورځ باندې نه کښېنئ د هغه نه ماسوه مدرسې ته نه ځي ملا صاحب ته غوږ نه ږدي ترجمې ته نه کښېنئ تاسو دا علم څه وخت زده کوئ یا د خدای بندګۍ تاسې باندې دومره علم په هر نارینه او په هر زنانه باندې فرض ده چې خپل 24 کانټې زندګي د الله د حکم لاندې تېروي 24 کانټې زندګي د الله د حکم لاندې تېروي که د الله بندګي کې د علم په رڼا کې وکړي د الله بندګي په تیرو کې نه کېږي د الله بندګي به د علم په رڼا کې کې
د رسول پاک علیه السلام د سنتو په رڼا کې به د الله بندګي کوي. دا تپوس تاسې نه کوم، دا وجه دا ده نن یو سړی شپېته کاله کلمه د لا اله الا الله وایي، کلمې په معنا باندې ولې نه پوهېږي؟ تپوس ته نه کوم استاد بسم الله الله اکبر دغه شروع په رښتا ول سبت به شروع وکړو. ټول کسان مطلب کلمه د لا اله الا الله په معنا باندې ولې نه پوهېږي؟ شپېته کاله کلمه وایي په معنا ولې نه پوهېږم؟ مونځ کوم شپېته کاله مونځ کوم په معنا باندې ولې نه پوهېږم؟ زه د الله نه په دې مانده کې څه غواړم؟ ما ته الله څه وایي؟ زه مانده کې څه د الله نه غواړم؟ ولې ځانه ما دین نه موړ کړی د خدای بندګان بار بار وینا کېږي. د خدای بندګانو موږ حیران شو کله جمعې په ورځ باندې منبر ته خېږو په دغه ځای کې څوک نه وي. چا ته وینا وکړو خالد طلبي سپین ږیري ناست دی، هغه ځان په خپله باندې هغه عقل او فکر لاس ورکړی ناست دی ځان خالد سر داسې نیولی نور ځان عقل او فکر پخوانی فکر خو نه وي، هغه سوچ خو نه وي، پخوانۍ پوهه خو نه وي. کوم کسان چې علم زده کولی شي الله تعالی هغوی ته استعداد ورکړی، هغوی هر څه په طاقت کې په قوت کې. خلک د خطبې په وخت کې ځان حاضروي، خطبې په وخت کې راځي، کاروبار دوکانونه ټول ازاد دي، په خپله راسي نماینده په هغه ځای کې ناست دی. هغه نماینده باندې مونځ فرض نه ده، ولې هغه به مونځ نه کړي، د جمعې احترام به نه ساتي، دا یا ساتي. نن داسې مسلمان ذلیله ده او خوار ده، د خپل عمل نه خوار ده. اعمالکم عمالکم، پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسې اعمال ستاسې بادشاهان دي. کله چې غلط بادشاه وای په تاسې باندې مقرر څه بادشاه ته کې را مه کوه یا الله اشرف خونې تباه کړي یا الله اشرف خونې تباه کړي، دا سوالونه مه کوه، ځان سم کړه چې الله پاک بادشاه درته وټاکي بدل کړي. دا بادشاه دا د عمل سوری ده، دا بادشاهان حکمرانان دا زموږ د اعمالو سوري دي. که موږ سم شو الله به سم خلک را باندې مقرر کړي، چې موږ ظالم یو الله به موږ باندې ظالمان مقرر، الله موږ باندې ناکاره خلک مقرر. زما ټولو ته تاسو ته مسؤلیت لرم، د خپل مسؤلیت په خاطر باندې دا وینا تاسو ته کوم. دا یا ساتي علم نه ځان مه مړوئ، دین نه ځان مه مړوئ. صحابه کرام ولکه د چا چې اسلام باندې مشرف په هر وخت کې وو، هغه ځان د دین تږی وګاڼه. د رسول پاک علیه السلام هر وینا یې غوږ ورته کېښوده، هغه یې زده کوله، بهر یو بل ته تکراروله را تکراروله، یو بل ته ویلې ما داسې واورېده، ما داسې واورېده، ما داسې واورېده، ما داسې. نهلس کسانو ته چې وویلې په خپله بیا خبره ذهن ته راغله، د هغوی معلومات موږ ته راغلي، هغه د صحابه کرامو علمونه موږ ته رانقل شوي، تقریبا په لکونو باندې احادیث ورته دا ټول د صحابه کرامو خدمات ته شوي دي. الله مو بکا جمعې ورځې تعظیم کوئ، وختي جمعه ته راځئ، دغه ځای کې ذکر کوئ، تلاوت کوئ، مونځ کوئ، د الله یاد کوئ، د الله نه ځان مه غافله کوئ، د الله نه ځان مه غني کوئ. الله مو بکا د جمعې ورځې تعظیم دا د شعائر الله ده، دې تعظیم وروره فرض ده، چې هر کله فرض ده دغه ورځې احترام قرآن اخسته هسې نه چې موږ نه شاپوګانو خنزیران کړو، د هغوی صفتونه موږ کې پیدا نه شي، هغه ناکاره صفتونه موږ کې پیدا نه شي. لهذا زموږ دا وینا ده تاسو ته، جمعې ورځې تعظیم کوئ، دې ته وخت ورکوئ، وختي راځئ، غوږ دی، ملا صاحب څه وایي، ملا صاحب مجبوره کړي چې ښایسته موضوع تاسو ته ګوري، د هغې د دین اسلام په رڼا کې تاسو ته مکمل معلومات درکوي، نو تاسو به ملا صاحب هم غاړه خلاصېږي، تاسو هم یو خبره به سره پوهېږئ او دا به مطلب نور معلومات به انسان ته ترلاسه کېږي. لهذا زما تاسو ټولو لپاره شته د الله مبارکه دا تنبلي، دا بیا په وخت کې راتګ او دغه ځای کې راتګ دا شي ډډه وکړي، دا شی وختي ځان ماس کوم یادېږي په وطن کې موږ کوم مونځونه جمعې ماس اوس یادېږي. یقینو که سهار مونږ به اوس دا خلک به چا کړو، چا غسل کوو، جامې کوو، بیا به روان شو، لاړ به جمعې په ورځ 1 ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې مزل د لمانځه دپاره کوو، هلته به بیا سماوات به یې چای وچې کړو، چای به وخوړل او بېرته به را روان بیا له مازدیګر به جومات کور ته را رسېدل. خلکو ټوله د جومات احترام ورکول، اوس په دغه ځای کې ګاونډی جومات ته نه راسي، جومات کې حاضري وکړي. دا زموږ کمزورتیا ده. دعا وکړئ چې الله پاک زموږ دا کمزورتیاګانې ختمې کړي، الله زموږ دا کمزورتیاګانې ختمې کړي، الله ستا مینه موږ باندې غالبه کړي، الله ستا مینه موږ باندې غالبه کړي، الله ستا د عذابونو یېره په موږ کې پیدا کړي، الله ستا د عذابونو یېره په موږ کې پیدا کړي. یا الله موږ ډېر خطا یو، موږ سم الله ډېر ګمراه یو، موږ په هدایت الله ډېر ګمراه یو، په هدایت الله ډېر ګناهګار یو، الله موږ په سمه لار باندې الله موږ ډېر ګناهګار یو، موږ په سمه لار باندې الله روان الله موږ ډېر ګناهګار یو، په سمه لار باندې روان یو. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، زموږ د والدینو ګناهونه الله تعالی معاف کړي، الله د ټولو د رسول پاک علیه السلام د امتیانو ګناهونه الله تعالی معاف کړي، الله تعالی په صراط مستقیم باندې روان کړي.
دا بلاګان او باګان څومره سیاست دي په عالم اسلام باندې الله تعالی ټول مسلمان په نجات نصیب ټول کسان چې مرشدي الله تعالی موږ د شهادت وګرځي موږ د دنیا عظیمه الله تعالی ورته او الله پاک باقي متخير نصیب کړي دا تنبلي او د سستي الله تعالی موږ بدل کړي د دې الله تعالی موږ جان نصیب کړي د جهالت يرونه الله تعالی موږ باسي د علم پر نامه الله تعالی موږ ورو ګرځي او د ګان الله تعالی موږ صلی الله